تازه طالبانو پر ډیورنډ کرښه 100 پوسټې جوړې کړې دي. د چاپ حکم په کوم ځایونو کې پوره حل سره ویډیو کې وګورئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د نن مهم خبر ته. د طالبانو دفاع وزارت ویلي د ډیورنډ کرښې 100 پوسټې جوړې په اوږدو کې یې شاوخوا تجهیز کړي دي ترڅو امنیتي ګواښونه کنټرول کړي. دوی دغه پوسټو د جوړولو نور اهداف نه دي څرګند کړي، خو د پاکستان رسنیو په وینا دا د پاکستان پخوانۍ غوښتنه وه او له افغانستان څخه د ورپېښو ګواښونو محدودولو او له منځه وړو ادعا پر اساس یې د کنټرولونکو او څارونکو پوسټو غوښتنه کوله چې کابل ته د پاکستان پلاوي د پوستي سفر پر مهال ورسره طالبانو منلي او دا د عملي شوه. دا چمتو خبر د نورو تازه او مهم خبرونو لپاره پښتون ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.